دا اودس متبادل یو بل عمل له چاغیتا شریعت مطهره کې تیمم وای. زمنګ د شریعت ډېر اسانیان دي او ډېر هغه عملونه پکې دي چې سړی یو عمل له مجبور شي او لاچار شي، نو قرآن او حدیث د هغې متبادل بل عمل بیان کړی دی چې په دې عمل کوه. دې ته د قرآن او سنت محاسن هم وایي، د اسلام ښایسته خوبیان هم وایي چې کله یو مسله کې انسان مجبور وي نو شریعت مطهره د هغې متبادل حکم بیانوي چې په دې طریقه باندې عمل کوئ. لکه منځ کول په ولاړه باندې انسانان د ګراني بوډاګان ضعیفان بیماران، نو شریعت امر کړی دی په ناسته باندې منځ کوه او الله به تعالی د هغې اجر درکوي. که ناسته باندې مونده ته مشکل شو نو شریعت مطهره کې ملاست راغله سړی به پرېوځي او منځ به کوي. دا هم زما او ستاسو د رب د طرف نه اساني ده او سهولت دی. او که چېرته به ملاسته باندې چا نشو کولی نو شریعت کې یو بله اساني ده، د هغې نه ډېره اساني چې هغې ته اشاره وایي. په اشاره باندې منځ کوه، د لاس او د ګوتې په اشاره باندې. او که چېرته د اشارې نه ته پرېوتې چې اشاره دې نشو کولی نو شریعت کې به تا باندې هېڅ هم نشته دی. د سترګو د وروځو په اشارې باندې مونځ نه کېږي، د زړه په تصور باندې مونځ نه کېږي، بلکې د ګوتو د اشارو نه چې یو سړی پرېوت د الله د طرف نه په ده باندې هېڅ هم نشته دی، بس دا سړی غیر مکلف دی. او په ده باندې عبادات او دا مکلف کول په عباداتو دا غلط دي، بس دا خپل حال ته پرېښودل پکار دي. ځکه دا هغه شه چې دا اوس مجبوره شو، رفع القلم شو، قلم ته اوچت کړی شه، الله دا سړی نه راګیروي. دا هم زموږ د دین اساني ده. که زموږ الله داسې ویلی وی چې د ده سترګې رپېږي په سترګو به منځ کوي، یا د ورځو په حرکاتو به منځ کوي، یا د زړه په تصور به منځ کوي، نو دا به موږ ته ګرانه وی. خو زموږ رب ویل چې اشارې نه پرېوتو دا سړی نو زما د طرف نه دا مکلف نه دی او دا خلاص دی. دا اسانه مسله ده. دارنګې په سفر کې یو سړی پوره مونځ نشي کولی، 4 رکعاته مونځ نشي کولی. زموږ د رب دا اساني ده چې په سفر کې 4 رکعاته مونځ سړی 2 رکعاته کوي، او په دې 2 رکعاتو کې هم سړی د جمع بین الصلاتین کوي، ماسپښین مازدیګر د یو ځای کوي، ماښام ماخوستن د یو ځای کوي. دا زموږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایله او دا د صحیح بخاري او د مسلم احادیث دي. دې ته زما وروڼو د دین اسلام سهولیات وایي، د دین اسلام اسانیانې وایي، د الله او د رسول له طرف نه مهرباني ورته وایي چې داسې اسان مسایل بیان کړي دي چې زما او تا دپاره زندګۍ کې د هغې راوستل اسان دي. دغه شان هغه مسایل چې مخکې بیان شو چې سخته یخني وه، په جرابو باندې مسح کول، په پټکي باندې مسح کول، په موضوع باندې مسح کول، دا زموږ د دین سهولت دی او زموږ د دین اساني ده. نو دا یو مسله هم زموږ د دین اساني ده چې دا درې اساني نه فایده اخیستل پکار دي. کله چې اوبه موجودې نه وي نو مسلمانان به تیمم وایي. د تیمم خپله معنا د قصد او اراده. نو په دې تیمم کې نیت فرض دی، انما الاعمال بالنیات. څنګه چې اوداسه کې نیت فرض و، دغه شان په تیمم کې هم نیت فرض دی. او دویم فرض په تیمم کې دا دی چې یوه ضربه ده چې ځمکې ته به یو ځل لاس راوبغې او د هغې نه پس به مخه ورغوي مسح کړي. د دې تفصیل په خپل ځای کې انشاءالله بیانوو. دا په تیمم کې فرض دي.